مسئولان ریاست امر به معروف و نهی از منکر ولایت غزنی میگویند که در سال گذشته 1404 بیش از 1100 زن به حقوق شرعیشان دست یافتند. به گفته آنان این زنان شامل کسانی بودند که از حقوق شرعیشان محروم مانده بودند. به گفته مسئولان برای این زنان حقوق مانند نکاح، میراث، مهر و سایر حقوق شرعی که از آن محروم شده بودند فراهم شده است. غزنی د امر بالمعروف ریاست د تیر 1404 کال په جریان کې د قانون په تطبیق کې د معروفات د اقامې او منکراتو د مخنیوي او شکایاتو ته د رسیدنې په برخه کې خورا ښې لاسته راوړنې لري. د زنانو د حقوقو اړوند د زنانو د ښځو د حقوقو په برخه کې 1 زنانو ته د میراث حق ورکړل شوی او یا خویندو ته چې د مهر له حقوقو محروم وي مهر ورکړل شوی. 199 خویندې له نفقې محرومې وې، نفقه یې پرداخت شوې ده. 223 خویندې د جسمي او روحي ستونزو او ظلم زیاتي څخه خلاصې شوې. 3 خویندې په بدو کې له ورکړې ژغورل شوې دي او 102 خویندې له اجباري نکاح څخه خلاصې شوې دي. آنان همچنان می‌افزایند که این ریاست در بخش‌های دیگر نیز دستاوردهای قابل توجهی داشته است. د اړوند منکراتو په برخه کې 2250 د عامه پوهاوي مجالس د مرکز او د ولسوالیو په سطحه جوړ شوي. الحمدلله مثبت تغییرات راغلي دي غزني کې. همداراز 220 کسان شرعي محاکمو ته د قانون مطابق معرفي شوي دي او 1543 خانوادگی شکایاتو ته رسیدنه شوې ده چې د خاوند او میرمنې ترمنځ د یو د بل حقوقو نه مراعات او داسې نور خبرې وي مشکلات وو. د 18 ګړه فرمان اړوند 1550 د عامه پوهاوي مجالس جوړ شوي دي. همداراز 6 کسان متخلفین چې په دغه برخه کې د فرمان مخالفت کړی دي ثبت شوي او لازمه توصیه ورته شوي. د شکایاتو برخه کې 144 شکایات ثبت شوي دي، 15 یې حل او 50 هغه مربوطو ادارو ته لیږل شوي دي حل په موخه. 22 کوډګران او غیر شرعي تعویض کوونکي د قانون مطابق نیول شوي دي او 40 قومي شخړې او ستونزې حل شوي دي. در همین حال باشندگان غزنی نیز قوانین وزارت امر به معروف و نهی از منکر را برای اصلاح جامعه مهم دانسته و میگویند که این قوانین بر اساس شریعت اسلامی تدوین شده و همه مکلف به تطبیق آن هستند. د ټولنې لپاره یا د ټولنې د ځوانانو لپاره د ټولنې د غړو لپاره مبرم ضرورت ده په هر برخه کې که خدای نخواسته قوانین نه تطبیق نه فکر وکړي که همدا قانون نه د ترافیکو په برخه کې سي په ښه لاس باندې خلک ولاړ سي تاسو فکر وکړئ د ورځې په څومره زیات ټکرونه راځي، څومره زیات مشکلات به څومره حراج مراج به څومره ښاري نظم به خراب وي. نو په همداسې د امر بالمعروف په برخه کې هم قوانینو ته هم دومره اړتیا ده چې امر بالمعروف باید تطبیق کړي څو د مسلمانانو حقوق خوندي سي، عدالت برقرار سي، نظم وساتل سي. نو زه فکر کوم د امیر المؤمنین حفظه الله د فرمانونو ته ډیر زیات خیال ساتل پکار دي او د تطبیق سره یې زرګونه ګټې دي، سلګونه ګټې دي، لسګونه ګټې دي چې ټولنې او خلکو او مسلمانانو ته رسیږي. نو الحمدلله ښې لاسته راوړنې لري او جمعیت یې ښه خدمت کړی ده. نو الله تعالی څخه به د ښه خدمت کولو توفیق نور هم ورته غواړو. نو ډېر لاسته راوړنې لري لکه د ښځو حقوقو ته رسیدګي او له هغو مثال چې په بدو کې به څوک نه ورکوي، له هغو سره به ښه اصول او ښه چلند کوي. نو الحمدلله ښه رول لري. او به باور علمای دینی در جامعه اسلامی حفظ اخلاق و تأمین نظم اجتماعی همواره از ارزش‌های مهم به شمار می‌رود. قوانین امر به معروف و نهی از منکر از اصول اساسی همین ارزش‌ها بوده که هدف آن ترویج نیکی‌ها و جلوگیری از بدی‌ها است. این اصل نه تنها برای اصلاح فردی مهم است بلکه در تأمین رشد سالم و ثبات جامعه نیز نقش اساسی دارد.